دا سمرقند ده. سمرقند د اسلام د تاریخ تر ټولو نه یو لوی علمي ښار تیر سوی او دا یوه د همغه وخت د میرزا اغلو چې د بخارا د خلکو نه یوه لویه مدرسه ده. الله پاکه د مونږ په اسلامي هیواد افغانستان کې هم مونږ ته دغسې لوی علمي تاریخي مدرسې نصیب کړي. هغه سمرقند چې علامه نجم الدین النصفي رحمه الله یو کتاب جوړ کړی القند فی ذکر علماء سمرقند چې په هغه کې تر زرو نه د زیاتو علماو نومونه ذکر دي. اولی چې د چا نوم ذکر کړی ده هغه ابو معاذ ابن سلیمان البلخي رحمه الله یو عالم ذکر کړی چې د مونږ د بلخ ده. نو دا هغه پخوانی تاریخي مدرسه د سمرقند په ښار کې دا د اسلامي امت له تاریخونو نه یو زرین تاریخ ده. دا سمرقند ده.